سلامونه مل په نننۍ ویډیو کې ملګرو تاسو ته د واتس اپ د چټ کولو یو څو پټ رازونه وښایم چې زه د ډېر وخت څخه کاروم. نو راځئ ملګرو په واتس اپ کې راسره دا څو پټ ټریکونه او چلونه زده کړئ چې تاسو سره په واتس اپ کې ډېره مرسته کولی شي چې تاسو یا په واتس اپ کې چا سره چټ کوئ یا میسج کوئ. زه ملګرو واتس اپ ته په واتس اپ کې درته د پټ ټریکونه او پټ چلونه ښیم. ویډیو د شروع کولو نه مخکې ملګرو وړه چند غوښتنه لرم که تاسو چېرته زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو هیله کوم زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ. نو راوشئ ملګرو خپل واتس اپ ته. تاسو غواړئ په واتس اپ کې میسج کولو نه مخکې یو چاته لیست ورولېږئ د یو شي. نو د لیست د لیږلو نه مخکې ملګرو تاسو خپل کیبورډ ته دلته به سټار ولیکئ، سټار پسې به سویس یا فاصله ورکړئ. بیا مثال د شي نوم ولیکئ. ملګرو زه خپل نوم لیکم. دې نه وروسته چې ملګرو تاسو انټر وهئ دا ډاټ به ورسره خپله اضافه کېږي. دا ګورئ ملګرو زه بل نوم ولیکم دا ډاټ به ورسره په سر کې خپله اضافه شي. نو بیا لیکلو ته ملګرو ضرورت نشته تاسو ورسره بار بار د ډاټ اضافه کړئ. دغه ملګرو تاسو په واتس اپ کې یو چا ته لیست ورلیږئ نو دا ډاټ به ورسره بیا خپله لیکل کېږي. بار بار ملګرو د دې د لیکلو ضرورت نشته هغه ورسره خپله لیکل کېږي، خپله ورسره اضافه کېږي. ملګرو واتس اپ کې دویم ټریک ملګرو دې ته ورته ټریک دی. چې کله ملګرو تاسو په واتس اپ کې یو ولیکئ ورسره ډاټ ولیکئ او سویس یا فاصله ورکړئ. د هغې نه وروسته چې ملګرو نوم ولیکئ، مطلب زه اوس دلته لیکمه خان، بیا چې انټر ووهئ دوه ورسره خپله اضافه کېږي. همداسې چې څومره لاندې ځئ ملګرو لیکل ورسره خپله اضافه کېږي. دا ګوره 3 ولیکل شو، مثال 4 ولیکل شو، همداسې تر هر څو پورې حساب ځي. نو دغسې چې ملګرو تاسو یو شی لیکئ او لاندې پسې انټر وهئ نو دا د حساب عددونه به ورسره خپله اضافه کېږي. ملګرو تر هر څو پورې تاسو دا کوئ انټر وهئ هماغومره به ورسره اضافه کېږي. ملګرو نو په دا رقم ملګرو تاسو واتس اپ کې یو چاته ډېر په اسانۍ سره لیست ورلیږلی شي. هغې سره بیا بار بار حاجت نشته دی ملګرو چې تاسو ورسره 1 2 او 3 همداسې حساب ولیکئ نو هغه به ورسره خپله لیکل کېږي. ملګرو دریم خوندور ټریک په واتس اپ کې د چټ کولو ملګرو تاسو چې ملګرو په واتس اپ کې د نوم په سر کې هم سټار ولیکئ او د نوم په آخر کې ملګرو سټار ولیکئ. دا دی زه اوس لیکمه ظریف خان. دغه ملګرو په بولډ فونټ کې راشي. دا ګورئ ملګرو تاسو ته ښکاري. دا دی ملګرو تاسو به اوس ساده م وګورئ چې ساده کومه راځي ملګرو چې کله د نوم د سر اول کې م سټار ولیکئ او په آخر کې م سټار ولیکئ ملګرو نو بولډ فونټ به مو ګورئ ملګرو چې هغې کې کومه راځي. بل خوندور ټریک ملګرو په واتس اپ کې د په چټ کولو کې دغه دی ملګرو کله چې غواړئ تاسو یو چا د خپل نوم ولیکئ تاسو د نوم په سر کې هم دغه علامه اضافه کړئ. چې کله ملګرو نوم ولیکلو او په آخر کې بیا هم د علامه اضافه کړئ ملګرو نو په دغې لیکلو کې به دغه ملګرو بیا دغسې کرښه راشي. دا ګوره تاسو ته ښکاري ملګرو ما ورته دغه شی تېر کړ. بل خوندور ټریک ملګرو په واتس اپ کې دغه دی تاسو ملګرو د نوم په سر کې هم دغه علامه ولیکئ، په آخره کې ملګرو هم همدغه علامه ولیکئ نو دا به ملګرو هم په دغې شکل راشي. دا وه خوندوره ویډیو ملګرو. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که مو چېرته ویډیو خوښ شوي ملګرو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ د نورو ملګرو سره او که زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ ملګرو. د اوس لپاره مو پاک او سپېڅلي خدای سپارم. ښه وخت او ښې چارې ولرئ.